د اولاد لپاره یا د اولاد ترلاسه کولو لپاره کله باید کوروالی وشي؟ اکثره ملګري له ما څخه دا پوښتنه کوي کوم وخت غوره وخت دی او څه وخت کولی شي ښځه او میړه کوروالی وکړي د دوی لپاره یو اولاد نعمت ترلاسه کړي. هغه ښځه او خاوند چې غواړي اولاد نعمت ترلاسه کړي نو دوی باید په دې وپوهیږي چې کوم وخت باید کوروالی وشي او کوم وخت د دې کوروالي په نتیجه کې اولاد ترلاسه کیږي. لومړی باید ښځه خاوند په دې پوه وي کوم وخت هګۍ یا تخمه د القاح وړ ده. د نارینه جنسي حجره سپرم ویل کیږي او د ښځینه حجرې ته بیا جنسي حجرې ته تخمه یا هګۍ وایي. ښځینه په میاشت کې یوازې یوه هګۍ ازادوي بلکې نارینه په یو ځل خلاصولو میلیونونو سپرم یا حجرات خارجوي. نو کوم وخت تخمه ازادیږي؟ کله چې په ښځه باندې حیض راشي یا میاشتنیم بیماري راشي د دې پیل نه وروسته د 8مې څخه تر 19مې ورځې په جریان کې تخمه ازادیږي. د تخمدانونو څخه تخمه یا هګۍ ازادیږي بیا امپوله ته راځي نو د لپاره بیا رحم ته راځي او په دې وخت کې که چیرې سپرم موجود وي په امپوله کې نو القاح کیږي او که سپرم موجود نه وي د 15 څخه تر 20 ساعتونو پورې دا تخمه ژوندی وي او د وروسته تخریبیږي. نو څنګه یو نارینه پوه شي چې په دې وخت کې کوروالی وشي؟ د 8مې ورځې څخه تر 19مې ورځې د حیض یعنی کله چې ښځه باندې میاشتني مرض راشي د دې څخه وروسته د 8مې نه تر 19مې ورځې په جریان کې څلور ځل کوروالی وشي. اول په د حیض څخه وروسته په 9مه ورځ باید کوروالی وشي. دوهم کوروالی باید په 12مه ورځ وشي. دریم کوروالی باید په 15مه ورځ وشي. آخري کوروالی باید په 18مه ورځ ترسره شي. د هغه ښځه او خاوند چې غواړي د اولاد نعمت ترلاسه کړي باید د 20مې ورځې څخه وروسته کوروالی ترسره نه کړي ځکه د دې څخه وروسته کوروالی د حمل د سقط سبب ګرځي. د یوې ښځې د اولاد ترلاسه کولو لپاره د کوروالی په وخت کې لومړی د ښځې خلاصول پکار دي ځکه د ښځې اوبه د نارینه اوبه په انتقال کې مرسته کوي څو د نارینه مایع چې سپرمونو لرونکې ده په رحم ته په ښه ډول انتقال کړي او القاح رامنځته